الرحیم راځو د وینډوز کلاس دی په وینډوز کلاس کې مو تیر ځل ویو پاور پورې خبره کړو که نه مشکل پکې نشته نن راځو دې نه وایو ویو چې شی وایو ویو ویل کې کتنه ده چې شته کتنې ده کتنه ده د چې شي کتنه ده اړوند د زموږ دغه د کمپیوټر د ډیسکټاپ آیکن او کتنه ده موږ سره سیدا چې دا به کوم ډول سره ښکاري رائټ کلیک کوم ته ویو تر راشه چې وکا لارج آیکن سره واخله کوم آیکن لارج آیکن غټ آیکن واخله ګوره دا آیکن څنګه شول سره لارج شول غټ شول رائټ کلیک کوم ما ورته وایم نه راشه میډیم آیکن داسې متوسط چې کوم آیکن دی په دې ډول را سره راولا ګوره دا آیکن څنګه راغلی را سره متوسط ډول باندې راغلی رائټ کلیک کوم ورته راشه ویو ته پر یو کې څنګه را سره راولا سمال آیکن وړ آیکن نه وړ ګوره دا آیکن نور هم څنګه شول سمال شول کله چې تاسو سره په ډیسکټاپ باندې ډیټا ډیره زیاته ولا او غوښتل مو چې دغه شی وکړي دغه ساحه درته ډیسکټاپ ساحه درته امټي ساحه درته ډیره زیاته پالیشي نو کوشش وکړئ چې شی واخلئ کومه ایریا کوم ډول ویو سمال آیکنز والا ویو مشکل پکې شته دی ها د دې بل طریقه راشي دا کنټرول ها ګورئ کنټرول الټ دغه مثبت په دې سره هم تاسو راغټیږي دا چې شی باندې کنټرول الټ مثبت باندې هم دا څنګه کیږي راغټیږي ګوره د بیرته پران کمانډ کې او اس کې باندې او خیمسي شو چې شی بو کې کنټرول مو ونیسي تاسو په کیبورډ کې وګورئ control کوم ځای کې وسیرا سی ټی ار ال مې بل کړی ان تور سره ونیسا او دغه مثبت علامه سره ښکاری ده فقط پام دا وګوره ګوره د څه راغټیږي کنټرول الټ چې شی مثبت کنټرول الټ مثبت په دې سره غټیږي ګوره اماغه نه غټ شو سیدا وګورئ چې کلیک کا دغه د ایکن ته راځي شو کا کنټرول الټ بیرته وړو کې کنټرول الټ ماینس ورو وړ شو کنټرول الټ ماینس دا څه څنګه شو بیرته وړ شو سیدا نو کنټرول الټ دا مثبت چې کوم لري سیدا او منفي بری به څنګه کیږي تاسو نه کمپیوټر باندې ځنه وخت لګ لوډ کړي کمپیوټر ښه کنټرول الټ مثبت ګوره څنګه شول غټ شول سیدا وګوره یو آیکن ډیر زیات غټ راغی کچره راځم کنټرول الټ ماینس و هم ګوره بیرته څنګه شول کچھ نه شول ګوره تر کومه حدا پورې کچھ نه کېدلی شي وګوره دې حدا پورې سره کچھ نه راوځي سیدا دا یو ټریک یو طریقه ونه چې سره کولای شي دا آیکن ورته بیخي څنګه شولې بلې کنټرول الټ ماینس او کنټرول ال مثبت باندې څنګه شولې تاسو راوړي مشکل شته ها بل طریقه دا سره چې موږ سره دغلطه د دې راځي کنټرول الټ خاطه طریقه زه ته لږ چک کوم ها تاسو بیرته بند کوم ګور بل طریقه څنګه راځي دوه طریقې خو ذکر لګنه یو ګور راځي په مینیو نه ولا سیدا بل طریقه راغله کنټرول الټ دا مثبت او منفي نه دی واسه سیدا بل طریقه چې کنټرول پلس شیفت 1 ګور کنټرول شیفت 1 ګور دا سره پام دې ورته آیکن داس ری کنټرول شیفت 1 باندې آیکن څنګه شولې داس راغلی کنټرول شیفت 2 آیکن به داس شکل باندې سره شي کنټرول شیفت 3 آیکن به داس شکل راشي او کنټرول شیفت 4 په داس سره راشي صحیح شو نور پکې نشته کنټرول شیفت 4 پورې شته کنټرول شیفت 1 او کنټرول شیفت 4 او دا کنټرول شیفت 4 پورې سره دي صحیح شو چې وګي کنټرول دیشي شیفت دا وانه ترکاری کنه دا ګور داس سره کنټرول شیفت چې 2 ګور داس سره کنټرول شیفت 3 دار سره راغله کنټرول شیفت 4 ګوره په داسې شکل سره راغله په دې باندې پوه شئ ګوره درې طریقې ځکه یو رائټ کلیک ویو د ځکه لګنه صحیح ده بل رائټ شو دا کنټرول الټ پلس چې کوم یو ماینس باندې کمیده پلس باندې ده او کنټرول شیفت 1 او 2 او 3 او 4 پورې سره راځي صحیح ده زبراشم دا میډیم آیکن نو مشکل پکې شته خبره چې موږ سره دی آټو ارینج آیکن زی آټو ارینج آیکن څه کار کوي اوس دا ادم را واخصل دلته مې واچو دا مې را واخصل دې ځکه مې ورسره واچو دا مې را واخصل دلته مې ورسره واچو دا مې را واخصل دې ځکه مې واچو اوس ګور را مې وړل کنه نه زه ته ما رائټ کلیک وکړا شو ویو تر شو آټو ارینج واخله معنا لري چې اتوماتیک دارا ارینج کا چاته دومره چم ورکو چاته دا واک مور کو چې دا را واخله دې ځکه سره واچي ګوري دې ځکه تر پرینه خو په دې لیول کې را سره بار لاندې پریدي خو دې ځکه را تا نه پریدي پرې باندې پوښي ها کچیر تراسه ما پدې کې بل خبره چي دي ګوره یو آټو ارینج دی آټو ارینج بل څه کول کنه چې خپل په اتومات ډول باندې ارینج کول په داسې کرخو کې به او په داسې ډول به څنګه کول ارینج سره وسه سیدا بل شي خبره درم سره په دې ویو کې دا خبره آټو الین ټو ګریډ دی ټو ګریډ څه دی ګوره زبرته لګراش ما دلته دا ګریډ درته تشریح کوم څه شو دا ګریډ څه دی کېږي د زموږ د کمپیوټر کې چې کنه د سکرین تر شا دغه سیو کې سره وانه دا ګوره
دا چیرې موږ سره یو ډول ګریډز دي راسره چیرې ګریډز دي ګوره دا راسره راغلی کنټرول ډي سره زه دا ډوپلیکیټ کنټرول ډي سره دا نه ډوپلیکیټ کېږي دا مې دلته واخیستل سیده یا به زه راشم دلته به یو بل دانه واخلم داسې دا مې بل واخیسته سیده دلته راځم یو دانه بل اخلم راشه کلیک ښه دا مې دې ځای ته راوړه سیده ګوره اوس زه راغلم دا مې دلته راسره راوړه دغسې کرښې غوندې دي که چیرې موږ سره کرښې غوندې دي دغسې په دې ډول باندې صحیح ده دا مې راواخیسته که نه دغسې کرښې غوندې دي ګوره دلته هم داسې ورټیکل هم موږ سره پراته دي ښه داسې صحیح ده اوس ګوره تا ته څه وایي وای دا آیکن یې راته څنګه کا منظم یې کا خو به کرښو څه معنی چې داسې ولاړ یې هم را سره منظم کا په دې ولاړ کې لومړی دا ځای دی که نه دلته به راځي بیا کوم ځای دی بیا دا ځای دی داسې مه کوه چې منظم یې کې ولاړ خو اول یې دلته راولي دغه اول ایکن او دویم ایکن دلته راولي دغه منځ کې ساحه پاتې شي نه نه زه ورته دا ټول دې راشي ګوره راځو دلته اوس عملي درته ښایم صحیح شو اوس دلته رایټ مې وکړ که نه زه به راشم اول به یې آټو نه لرې کړم چې هر ځای ته یې ځوړلی شم ګوره زه به راشم دې نه به هم چې که لرې کړم راځم ورته هم دا چې کړ ګوره دا نه موږ سره که نه زه راځم دا یو ورسره دې څنګ کې اچوم دا ورسره چېرته اچوم دلته دې څنګ کې اچوم دا ورسره چېرته اچوم په دې څنګ کې اچوم صحیح ده دلته وګوره دا بل اخلم په دې څنګ کې اچوم ګوره دا ډیټا څنګه شو په غیر منظم ډول راغله اوس په غیر منظم ډول راغله که نه 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 زه رایټ کلیک کوم ورته هم راشه چېرته ویو ته راشه ورته الاین آیکن ټو ګریډ ټو ګریډ څه معنا چې داسې ولاړ او داسې پروت یې راسره څنګه کا الاین که څنګه یې که راسره الاین که ګورئ الاین کې پام دې ورسره دې ته مې چیک ولګاو الاین شو که چیک ورته نه ولګېدلی دا ډیټا بیا تاسو دلته وړلی شي ګوره دا دی که نه زه رایټ کلیک کوم ورته هم الاین یې که راسره الاین مې کړ اوس مې الاین کړ که نه اوس ته راځه لږ دا دې ځای ته وړم ګوره نه ځي چې کېږي نه ځي ګوره بېرته خپل ځای ته ځان را رسئ سمه ده په دې باندې پوه شوې دلته کلیک کوه ګوره وایي نه 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 ځم هلته ته داسې وکړه چې په دې ترتیب او په دې ترتیب ما منظم کړه څنګه داسې پروت او داسې ولاړ ترتیب باندې سم اوس خو دلته راوړی مې که نه وختي دغه بله خبر مو وکړه چې ګوره که دې باندې کلیک کوم نو ګوره بیا دې ځای ته راوړه اوس یې بیخي دې ځای ته هم نشم راوړلی صحیح ده ځکه چې هغه کلیک ما چېرته لګولی و هغه کلیک مې هغه ځای کې لګولی دی مشکل سړی به کې په دې باندې پوه شئ نو دا موږ سره د ویو خبره بله خبره لاندې دی که نه چې څه شی دی موږ سره هغه وایي شو ډسټاپ دی موږ سره شی دی شو ډسټاپ ګوره شو ډسټاپ آیکن هغه آیکن یې ورکې شوې څه شوې را سره هغه آیکن یې موږ سره ورکې شولې صحیح ده نو اوس ګوره شاید یو څوک در سره دغه طریقه وکړي صحیح ده چې مثلا داسې دی چې هغه آیکن یې ما سره په کمپیوټر کې آیکن وي هغه آیکن یې ورکې شوې ته به څه وکړې وایي هېڅ مشکل نشته کمپیوټر یې ولګوه که نه رایټ کلیک وکړه چېرته راشه ویو ته راشه په ویو کې چېرته راشه دغه شو ډسټاپ آیکن نه فقط چیک لري په دې باندې پوه شئ چیک دې ترې لرې شوی فقط چیک ورته ولګوه مشکل خو نشته دی په دې کې یو طریقه ټریک درته وښیم یو چل درته وښیم چې یو چل کولی شي ګوره دلته سټارټ ته راشه دلته چې ولیکه سنیپینګ ټول چې ولیکه سنیپینګ ټول دا دی که نه راشه دې ځای نه اوپن کړه اوپن دې کړ دلته راشه نیو باندې کلیک وکړه نیو باندې کلیک وکړ دا کرسر نه دی کرسر خو پېژنې که نه دا به دلته دې کونج ته راولي پاس کونج ته ورسېده که نه لیفټ کلیک ونیسه همداسې یې را ډریګ کړه څنګه یې کړه داسې یې را ډریګ کړه دې ساحې ته راورسوه که نه دا تصویر شو موږ سره که نه دلته راشه دا تصویر څنګه که فایل ته راشه په فایل کې چېرته راشه سیوس ته راشه صحیح ده دا چېرته سیف کې ورته ما راشه دلته ډسټاپ را سلیکټ کړه ډسټاپ باندې سلیکټ کړ که نه راشه دې ځای نه اوکې کلیک وکړه دا تصویر تاسو سره په ډسټاپ باندې دا دی راغی دا دی راغی که نه اوس دلته څه وکړه رایټ ټیپ همدې تصویر چې کوم یې راوستی دې باندې رایټ ټیپ وکړه چېرته راشه سیټ از ډسټاپ بیکګراؤنډ ته راشه دې باندې کلیک ولګوه اوس ته راشه رایټ کلیک وکړه چېرته راشه ویو ته ویو کې چېرته راشه دغه شو ډسټاپ آیکن ته چیک ولګوه اوس ګوره یو کس راځي که نه وایي دې سپیشي باندې کلیک کوم دا خو نه اوپن کېږي چې کېږي نو دلته کلیک کوه که نه وایي دا خو نه اوپن کېږي دا زما کمپیوټر باندې شی وشول نور هر څه رایټ کلیک کوي په میني ورته راښکاره کېږي صحیح نه راځه زه ورته وایي دغه تصویر څه خلاصوم دا د سپیشي ولې نه اوپن کېږي ګوره داسې هم داسې هم کوي صحیح ده په میني ورته را اوپن کېږي خو د سپیشي او دا شانه ورته نه را کېږي ولې ځکه چې موږ دلته څه لګولی دی تصویر مو لګولی اصلي هغه موږ پټ کړل که نه هغه آیکن یې اصلي موږ څنګه کړلی پټې مو کړې کوم ځای نه رایټ کلیک مو وکړې هلته چېرته راغلي ویو نه مو پټې کړلی که نه اوس ګوره اوس کلیک کوي نه کوي کار که نه زه رایټ کلیک کوم راشه ویو ته ورته یم راشه ورته چې شو ډسټاپ آیکن راسره وښیه نو ګوره هغه آیکن یې بېرته راسره وښودلي اوس هماغه ځای دی که نه دا دی که نه زه ډبل کلیک کوم ګوره اوس یې داخل صحیح ده هغه تصویر مو ورته لګولی رایټ کلیک وکړه دلته ویو ته راشه ګوره دې نه چیک لرې کوم ډبل کلیک وکړه کار نه کوي دا چې یو څوک درنه کمپیوټر غواړي که نه چې کمپیوټر راکړه ډیټا لګورم ورکړه ورته دغه طریقه ورته وکړه هغه به دې سپیشي باندې کلیک کوي هېڅ ورته داخلېدلی نه شي په دې باندې پوه شئ که چېرته دا بېرته تاسې لرې کوئ راځئ راشئ دلته چې وکړئ ویو ته راشئ ویو کې ډسټاپ آیکن سره راشئ هغه تصویر تاسو سره دی که نه رایټ کلیک وکړئ دغه تصویر د دې ځای نه بس ډیلیټ کړئ
ډیلیټ کې بیا هم در سره پاتې دی نه ختمېږي سیدا تر څو دا موږ سره د درس بیا وروسته را روان دی د پرسنلایز کې دې ځای نه بیا موږ تصویر بدلولی شو ورته سیدا په دې باندې پوه شوئ بیا نو موږ د دې ځای نه ورته تصویر بدلولی شو خو دا درس زموږ وروسته دی سمه ته فقط هماغه یوه طریقه موږ او تاسې زده کړله چې څه ول موږ سره چې هماغه آیکن یې ورکې کړه او راسره ښکاره یې کړه مشکل پکې شته دی بله خبره سورټ بای دی سورټ بای معنا ترتیب وکړه څه باندې وکړه ترتیب سورټ ورکې ترتیب بای څه باندې بای نیم دغه آیکن دی که نه د نوم پر اساس سره ترتیب کړه راشه کلیک کړو بای نوم د نوم پر اساس ترتیب کومې آیکن هغه سیسټم آیکن سره کار نه لري کوم آیکن سره یوزر آیکن را سره اخلي ګوره ای دی او دا وګوره دا نور پاتې ورپسې همداسې نور راغلی مشکل پکې شته دی زه راځم ورته یم سورټ را سره وکړه بای سایز څه معنا د سایز پر اندازه راوړه هر هغه څه چې ډېر اندازه لري هغه دې سر ته یوسه هغه بره سر ته به وړي سیدا دې سر ته یوسه او هر هغه څه چې هغه سایز یې ډېر کم وي هغه دلته سر راوړي په دې باندې پوه شوئ هغه کوم اندازه چې ډېره وي دې ځای ته وړي او کوم اندازه چې کمه وي هغه دې سر ته راوړي زه راځم ورته یم سورټ بای ته راشه نه ایټم ټایپ څه معنا مثلا ورډ ډېر فایلونه دي یا ډېرې ویډیوګانې دي یا ډېر تصویران دي وایي ویډیوګانې په یو منظم را سره والا په یو قطار کې راشي منظم ډول یو بل پسې راواله تصویران په منظم ډول یو بل پسې راواله دا نور شی منظم ډول چې یو فایل نه یا فار ایگزامپل د یو ایم ایس ورډ نه یا د نورو فایل نه موږ سره داسې یو پروګرامونه وي هغه یو فایلونه موږ سره وي ډېر فایلونه وي او هماغه یو رقم فایلونه وي صحیح دا معنا ایکسټنشن یې هماغه وي او د هماغه پروګرام شوي فایلونه وي هغه به در سره داسې په منظم ډول لري ګورئ دا ټیبل او دا پی او دا ګوره پاور پوینټ یې دلته سره راوړی دا درې واړه پاور پوینټ دي وګوره دا څه دی دا د ورډ والا دی که نه ورډ والا یې دلته سره راوستل صحیح ده دا په دې ډول راډي سورټ وکړه را سرچ بای ډیټ موډیفاید څه معنا په هغه څه کې چې ما تغییرات راوستي دي یعنې مطلب دغه اوس ما جوړ کړي دي هغه چېرته یوسه دی بره سر ته یوسه دا ګوره زه رایټ کلیک کوم ما دلته چېرته راځم ما پراپرټیز ته راځم ګوره دلته وایي ما دا کله ایډیټ کړي دي راشه وګوره موډیفاید وایي د ټیوزډے سیشنبې پورې 2025 کال 12 بجې او 2 منټه 11 منټه دغه وایي دغه بجې دا تا جوړ کړي دي نو هر هغه څه مثلا دا کوم وخت ګورئ یو کس وایي که نه ما نه اوس هیر شو چې د کمپیوټر کې ما اخري څه شی وکړ سیدا اخري ما څه پکې جوړ کړ د په مینو کې رات ته چې را سورټ بای راشه ډیټا موډیفاید راشه مشکل پکې څه نه نشته په دې باندې پوه شئ نو دا موږ سره شي شو دا موږ سره سورټ بای خبره شو بله خبره موږ سره دی ریفریش څه شي ریفریش اصل کې اپډیټس راولي چې راولي دا وایرس نه ختمي سیدا وایرس لپاره دا نه استعمالېږي که چېرې تاسو یو کمپیوټر کې یو څه تغییرات راولي او هغه رانشي رایټ کلیک وکړئ ریفریش باندې کلیک وکړئ هغه تغییرات به پکې راشي سیدا د دې ریفریش بیا مختلفې طریقې دي یو خو دې ځای ریفریش کولی شئ یو وینډوز آر څه شي وینډوز بیا آر ونیسئ ګوره زه به درته دلته وښایم ښه OS کې راځه ګوره تاسو به چې وکړئ اول وینډوز پلس آر به واخلئ دغه یو منیو دغه یو کمانډ باندې منیو درته راښکار کړي دا منیو ښکاري درته دې ته رن کمانډ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي رن کمانډ په دې رن کمانډ کې درې کمانډونه تاسو کړئ TREE ټري ولیکه دا هم د ریفریش لپاره دی څه لپاره دی ریفریش لپاره وینډوز آر رن کمانډ ته راځم هیلپ څه شي HELP هیلپ دا هم د څه لپاره دی ریفریش لپاره دی دوه شو که نه راځئ بل شی دی PING پینک هغه رنګ نه دی ښه کې نه دی دا اخري کې جي دی PING دا هم در سره شی کوي ریفریش کوي په دې باندې پوه شئ انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به پیج سپیشل کړو په دې باندې بیا وغږېږو ښه مله نن لپاره بس همدومره دا ویډیو به سره وګورئ عملي به کار پرې وکړئ ښه مله